بسم الله الرحمن الرحیم. دیارلسمه صفحه د اول باب 55 نمبر حدیث. دغه حدیث امام ترمذی رحمه الله تعالی په خپل کتاب ترمذی شریف کې را روایت کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. جباله رضا الرب درب رضا، درب خوشی، فی رضا الوالد د پلار پر رضا او خوشی کې نغشتې ده. وسخط الرب او غضب قهر درب د الله رب العزت دا نغشتی دی فی سخط الوالد د پلار په غضب او قهر کی. رضا الرب د رب رضا دا ستا پکشه ده پچیش کی فی رضا الوالد د پلار په رضا کی. وسخط الرب او د رب قهر و غضب او د رب ناراضتیا دا ستا فی سخط الوالد د پلار په ناراضتیا کی. مطلب دا د زمارونو چې الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه هم دا خبره موږ او تاسو ته کوي. د هغه له طرفه څخه دا خبره موږ او تاسو ته کیږي چې تاسو د خپل پلار د حق د ادا کولو پر کوشش کوئ. که څه هم دلته په حدیث کې خبره د پلار د رضا ده چې کله پلار راضي سو نو رب العالمین راضي کیږي، چې کله پلار ناراضه سو رب العالمین ناراضه کیږي. او یو حدیث کې راځي چې جنت د مور او پلار پر رضا کې دی. یو حدیث شریف مفهوم دی چې کله پلار راضي سو نو رب راضي کیږي، او چې کله پلار ناراضه سو رب ناراضه کیږي. ځکه نو الله رب العزت په قرآن کریم کې چې چیرې انسانانو ته په خپل باره کې فرمایي هلته دا خبره هم ورسره کیږي وبالوالدین احسانا، تاسو د مور او پلار سره ښه کوئ. دا خو یو واضح حقیقت دی. زمارونو تشریح ته به ډېر ضرورت نه لري، بیانات هم تاسو پر اوریدلی دي. خو دومره قدر خبره زمارونو زه کومه چې په غیر شرعي کارو کې د پلار خبره منل سی کار نه دی. دا بیرته شریعت موږ او تاسو راګرځي چې په غیر شرعي کارو کې د پلار خبره مه منئ، د مور خبره مه منئ. البته پلار که په هره طریقه راضي کېدی راضي یې کوي، حکمت ورسره وچلیږي. ان تر دې چې د پلار که امر وسی په غیر شرعي کارو کې بیا هم د حکمت څخه کار واخیستل سي او پلار د دې کار څخه رامنع سي. خو به هر کیف که د پیسو د لارې څخه، که په احترام، که په خبره منلو، په هر شي چې پلار راضي کېدی پلار باید راضي سي. پلار تم دا خبره متوجه ده چې د خپل اولادو خیال وساتي. داسې نو نه چې اولادونه پر سر ټکوي. د پلار رضا، پلار یقینا محترم دی، خو البته تر پلار لا مور ډیره محترمه ده. ځکه نو حدیث شریف کې یو څوک پوښتنه کوي چې ډیر حقدار څوک دی؟ نبی 3 وار ورته فرمایي چې مور مور مور. په 4 وار کې فرمایي چې پلار تر ټولو زیات حقدار دی. الله رب العزت موږ او تاسو ته د خپلو پلرونو د رضا او د خوشحالۍ توفیق را نصیب کړي. دلته یوه خبره چې مهمه ده هغه دا ده د یو زوی څخه پلار په ناراضتیا کې مړ سوی دی، څه وکړي؟ دا ښه خبره ده. نو یو علاج دا دی په کتابو کې وایي د پلار د اشنایانو سره دی هغسې خواخوږي کوي لکه پلار چې په ژوند کې ورسره کوله. صحیح سو؟ د زوی څخه، د لور څخه، د یو چا څخه پلار ناراضه ولاړی، مړ سو، وفات سو، د پلار د اشنایانو سره چې د اشنایانو په ژوند کې پلار څنګه ورسره پالل هغسې دې ورسره پالي. الله ته امید دی چې د پلار په حق باندې زوی یا اولادونه ونه نیول سي. دوهم دا دی چې په جمعه کې، په هفته کې، په یوه هفته کې د یوه ورځ حتما د خپل پلار و قبر او زیارت ته ورځي او دعا دې کوي. هم علماء کرام فرمای امید دی الله رب العزت ته چې د پلار تر حق الله رب العزت ورتیسي او د پلار په حق باندې ونه نیول سي. او استغفار چې پرون موږ او تاسو ویل دا خو ډیر بهترین نسخه ده. د خپلو پلرونو لپاره دغه مغفرت وغواړو، د بخشش دعاګانې وکړو. دا پلرونه یقینا ډیر محترم دي. تاسو زما څخه پوښتنه وکړئ او زما د زړه څخه چې په طالبۍ په وخت کې زما څه پلار تللی دی، هغه ناخوالې او مشکلات چې ما ګالل دي هغه نو بس زما څخه څوک پوښتنه کولی سي. او صرف دا 2 ارمانه چې پلار ولیدي چې یو زما د ستربندي نه دی لیدلی او نه یو زما واده نه دی لیدلی، دا هغه څه دي چې په هر قیمت را ګرځېدلی
پلار د مرګ څخه راګرځېدلی ما به راګرځولی وی خو نه راګرځېدی خو اوس هم الله ته ټینګ امید لرم او دا مې یقین دی چې د دې ټولو خدمتو ثوابونه زما د پلار په کاته کې جمع کیږي او ستاسو ټوله ستاسو ثوابونه ستاسو د پلرونو په کاته کې ستاسو د ټولو ثوابونه بیا زما په کاته کې زما د کاتې ثوابونه بیا زما د استادانو او هر هغه فرد چې زما سره په علمي سلسله کې ادنا لږ کومک کړی دی دا په کاته کې دا ثوابونه جمع کیږي نو الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما ان شاء الله تعالی د څه ملګرو سره سبا د خیر عمرې ته اراده ده که څه هم د درس اراده مې نه وه چې نن یې وویمه خو به هر کیف نو تاسو به هم دعاوی کوئ موږ به هم دعاوی کوو چې الله رب العزت زموږ د وطن وو او زموږ څخه د ظالمانو د بدو کسانو ظلم مشکلات قرضونه دا ټوله پورته کړي الله مو آخرت را سم کړي ایمان اخر خاتمه مو پر ایمان سي د قبر عذاب او پل صراط دا یو ډیر عظیم سفر راته ګوري دغه د سهولت لپاره نو اراده مو وکړل تقریبا 15 کس یو هم دغه د لفتا مخلصین دي که څه هم زړه د ډیرو غوښتي هغوی ته هم دعاګانې کوو نو تاسو به هم دعاوې کوئ موږ به هم دعاوې کوو ان شاء الله تعالی 2 هفتې سفر دی د 2 هفتو وروسته شاید 2 چهارشنبې یا 3 چهارشنبې بیان ونه لرو یا 2 یا تر 3 هفتو پورې ترجمه ونه لرو ان شاء الله تعالی خو 2 هفتې راښودلې دي خامخا یو ورځ د دې خوا او د دې خوا تېرېږي نو خبر مې هم ځکه کړلاست چې بیا تشویش درته پیدا نه سي الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو سره ژوند را نصیب لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى